بسم الله الرحمن الرحیم. د پاورپوینټ پروګرام په پای ته رسیدو سره سمیع الله عابد استاد زما نصیب الله سیار را سره ملګری فضلباري غدرار ته د عصري تعلیم زده کړه په اوسني عصر کې تر عنوان لاندې یو موضوع راکړل تر څو موږ عملي زده کړه پرې ترسره کړو. نو راځو خپلې موضوع ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د علم تعریف. علم یو عربي کلمه ده چې په لغات کې پیژندنې، شعور او یقین په معنا ده او په اصطلاح کې د یو شي د حقیقت درک کول او په هغه پوهېدلو ته علم وایي، او یا په بل عبارت د یو څه په اړه پوهه او مهارت لاسته راوړلو ته علم وایي. په مجموع کې تعلیم په دوو برخو ویشل شوی دی: دیني تعلیم، عصري تعلیم. دیني تعلیم د یو دین په اړه معلومات لاسته راوړلو ته دیني تعلیم وایي. عصري تعلیم ساینس، ټکنالوژي د دغو په اړه معلومات لاسته راوړلو ته عصري تعلیم وایي. د عصري علم ګټې. عصري علم خو زیاتې ګټې لري، خو دلته یې موږ ځینې بیانوو. د یو هېواد او یا یوې ټولنې د پرمختګ لامل عصري علوم دي. د عصري علومو په واسطه ژوند ته تغیر ورکول کېږي، سهولت او هوساینه منځته راځي، د الله جل جلاله نظام څخه خبرداری کېږي. عصري علم له لارې خپلو هیلو ته رسېږو. د عصري علم سلسله. د عصري علم سلسله اوږده ده، خو دلته موږ خلاص راخسي د مکتب، پوهنتون، ماسټري، دکتورا. مکتب د عصري علومو د سلسلې څخه لومړۍ دوره ده چې انسان عصري علومو ته اماده کوي. 12 کاله وخت په پام کې نیسي چې دا 12 کاله بیا په درو برخو ویشل سوي دي چې ابتدایه، متوسطه او لیسه ده. پوهنتون د عصري علومو د سلسلې دوهمه دوره ده چې انسان څېړنې او تجربې ته اماده کوي. د 4 کلونو څخه تر 7 کلونو پورې موده په پام کې نیسي. ماسټري د عصري علومو د سلسلې درېیمه دوره ده چې انسان څېړنې او تجربې پکې کوي چې د 3 کلونو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي. دکتورا د عصري علومو د سلسلې 4مه دوره ده چې انسان د خپلې څېړنې او تجربې یوه برخه تر څېړنه لاندې نیسي او په هغه کې هدف ته ځان رسوي. د 2 کلونو څخه تر 3 کلونو پورې وخت په پام کې نیسي. د عصري علم د لاسته راوړل په ننني عصر کې. عصري علم په ننني عصر کې ډېر په اسانۍ سره لاسته راځي چې دغه ډولونه یې دي: ټولنیزه زده کړه، فردي زده کړه، د ټکنالوژۍ له لارې زده کړه. ټولنیزه زده کړه لکه مکتب، پوهنتون، انسټیټوت او داسې نور. فردي زده کړه له ځان سره مطالعې ته فردي زده کړه وایي. ټکنالوژي له لارې زده کړه د انټرنیټي پروګرامونو او د ټکنالوژي د بېلابېلو وسایلو له لارې زده کړې ته ټکنالوژي له لارې زده کړه وایي. په اوسني عصر کې د عصري علومو پرمختللي هېوادونه همدا دي: فنلنډ، سویډن، ډنمارک، کاناډا، جاپان، آلمان، سنګاپور، جنوبي کوریا، هالند او اسټرالیا. په اوسني عصر کې د عصري علومو وروسته پاتې هېوادونه. په اوسني عصر کې د عصري علومو څخه وروسته پاتې هېوادونه همدغه دي: افغانستان، چاد، نیجر، مالاور، سومالیا. د عصري علومو په وړاندې ځینې خنډونه. د عصري علومو په وړاندې زیات خنډونه شته، خو دغه یې عام دي: بېوزلي، جګړې، ناسم تبلیغات، نه لاسرسی، د امکاناتو نشتوالی. د توجه څخه مو یو جهان مننه.